پښتو ادبي مکتبونه او ځانګړنې: د روښاني پړاو تصوفي او سیاسي ادبي مکتب. د روښان تصوفي او سیاسي ادبي مکتب کې تصوفي، اخلاقي، اجتماعي، دیني او نور مطالب زیات شوي دي چې دغو مسایلو د روښان د تعلیم ښودلو په اثر د پښتو په شعر کې ځان ښکاره کړی، چې وروسته تر دې د مریدانو او اولادونو په دغه لار قدمونه پورته کړي دي. درویزه د خپلو تالیفاتو سبب د ملا روښان تالیفات ګڼلي. د روښان پیروان ډېر مهم خلک وو او ټولو د مسلک چلولی دی او ډېر پکې لیکونکي او د آثارو خاوندان دي. دغه ادبي مکتب د 10مې هجري پېړۍ نیمایي کې رامنځته شوی. بنسټګر یې پیاوړی عالم او لیکوال بایزید روښان دی. نوموړي د خپل تصوفي او عرفاني لارې د تبلیغ او خپراوي لپاره فرهنګي هلې ځلې پیل کړې. په لیکنو کې ځانګړې لاره او سبک رامنځته کړ. ډېر پلویان یې وموندل، هغوی د ده لاره تعقیب کړه او دغسې روښاني تصوفي ادبي مکتب جوړ شو. د بایزید خیر البیان او اخوند درویزه مخزن الاسلام او ځینو نورو لیکنو څخه څرګندېږي چې دغه آثار په مسجع نثر لیکل شوي دي. مسجع نثر د عربي او فارسي له لارې پښتو ته راننوتی دی او په پښتو کې د دې دورې نثر لومړی مؤسس بایزید اورمړ دی. د دې مکتب د پیاوړو لیکوالانو او شاعرانو په ډله کې دا لاندې نومونه د یادولو وړ دي: ارزانی، علي محمد مخلص، دولت لوانی، ابوبکر قندهاری، واصل روښاني، میرخان روښاني، میرزا خان انصاري، اورکزی، قادرداد او نور. د همدې مکتب ادبي ځانګړنې: لومړی، د تصوف او عرفان پیچلو مسایلو او اصطلاحاتو په پراخ پیمانه پښتو ادب ته لاره پیدا کړه، یا په بله وینا عرفان د یو مسلک په ډول پښتو ادب ته راغلی دی. دوهم، په نثري لیکنو کې مسجع نثر رواج شوی دی. دریم، اخلاقي او دینی مسایل په شعر او ادب کې زیات شوي. حماسي او ملي روحیه پکې ډېره تته او کمزورې ښکاري. څلورم، دا چې د دې دورې زیاتره لیکوال او شاعران د هند پر ځمکو اوسېدلي او یا هلته تللي راغلي دي، د هندي فرهنګ اغېزې پرې لیدل کېږي. په همدې وخت کې له نورو ژبو سره د اړیکو لړۍ پیل شوه. پنځم، په دې پړاو کې د مردفو دیوانونو لړۍ پیل شوه او پر پښتو ادب باندې د عربي او فارسي ادب اغېزه زیاته شوه. شپږم، روښاني تحریک او ادبي مذهبي تصوفي نهضت د نارینه‌و په شان ښځو ته هم ونډه ورکړې وه، لکه بیبي آمنه، بیبي شمسو، مریم خاتون، کمال خاتون، بیبي علایي، توره ادې او داسې نور.